سلامونه نیکلی دوستانو راځئ نن یو بل هوایي شرکت مې درته راوړی دی چې دغه طریقه تاسو کولی شئ چې دوبۍ لارو باندې تاسو سفر ولرئ د دغه هوایي شرکت له خوا نه تاسو کولی شئ چې ټیکټ بک کړئ او کولی شئ چې دغه هوایي شرکت له خوا نه تاسو د امریکا په هر ایالت کې چې اوسئ په اسانۍ سره او ډیره ارزانه چې یعنی دا اتحاد چې دی یو ارزان ترین شرکت ده په دغه وروستیو کې نو دغه له طریقه تاسو کولی شئ چې اسانه توګه ځان ته ټیکټ بک کړئ څنګه هغه ټیکټ بک کیږي ډیر آسان دی ایجنسی ته مزه بل ځایونو ته مزه ما مثال ډیری خلک دي چې غولیږي چې خلکو ته ځي هلته ټیکټ ورته بک کیږي او ډیر پیسې ورنه اخلي نو هغې د خاطر دغه طریقه وګوره نو ډیر په اسانه کولی شي چې خپل ځان ته ټیکټ بک کړئ دوستانو دغه هلته چې راغلی ګوګل کې به دغه سرچ کړئ د اتحاد ډاټ کام به سرچ ووهئ نو دغه هلته بیا آپشنونه ویې ګورئ چې نور آپشنونه هم شته دي نو تاسو کولی شئ چې ډایرکټ هغه ښي خواته هغه لاګین بټن ووهئ هغه لاګین کې به ساین اپ ووهئ یعنی لاګین ساین اپ باید ووهئ هلته چې هغه چې ووهئ نو دغه درته راځي دغه صفحه درته راځي ویې ګوره دغه صفحه چې راغی دلته به ووهئ څه شی کریټ ان اکاونټ کریټ ان اکاونټ هم چې ووهو ډایرکټ دغه صفحه خلاصیږي ویې ګوره اول کې ستا خپل نوم به ولیکئ خپل نوم به چې مو ولیکه زه اول لیکم چې احمد بیا ورپسې به لاست نیم به ولیکئ افغان زه دلته افغان ورته لیکم دریم کې به ولیکئ ایمیل ادرس خپل هغه کوم ایمیل چې فعال ایمیل ادرس دی هغه ایمیل ادرس به دلته باید ولیکئ هغه هم چې ولیکه هغې نه ووایئ کنټینیو بټن هم چې ووهو بیا دغه صفحه درته راځي نو کنټینیو به ووهئ کنټینیو چې ووهو نو هغه بیا تاسو کولی شئ چې ستاسو ایمیل ته یو کوډ راځي هغه کوډ ته باید تاسو خپل ایمیل خلاص کړئ چې ایمیل هم خلاص کړو هلته هغه کوډ به تاسو ته راغلی نو هغه کوډ به تاسو دغلته راوړئ پیسټ کې یعنې په دغه کې باید هغه کوډ ولیکئ چې کوم کوډ درته راغلی دی دغه کوډ باید تاسو هغه ایمیل چې فعال باید همغه باید تاسو ورکړئ ډېره اسانه طریقه بیا به څوک یې واریفای کوي چې کله مو واریفای کړو دلته پاسپورټ غواړي چې پاسپورټ هغه پاسپورټ باید تاسو ورکړئ چې مثال نمبر هم پکې وجود ولري حروف هم پکې وجود لري او نښې مثلا دا ساینونه چې د ډالر ساین دی اډ دی همدغسې شیان هم باید پکې موجود وي چې د هر سټرانګ راشي بیا نه قبلوي چې که چېرته ډېر ضعیف وي بیا هم پاسپورټ نه قبلوي دغه دی ما پاسپورټ ولیکه نو کنټینیو بټن زه کېکاږم دلته به خپل ادرس به ولیکئ چې ستاسو کوم اصلي ادرس دی هغه ادرس به ولیکئ ځکه د اکاونټ بیا تر اخره پورې تاسو کولی شئ چې وساتئ همیشه وخت کولی شئ چې همدغې له طریقه بیا ټیکټ بک کړئ دلته به اول د کوڅې نوم او هغه نمبر او نوم به یې ولیکئ او بیا په دوم کې خو امریکا دی بیا هغې بېشکه که بل هیواد کې اوسېږي بیا هغه هیواد ولیکه او بیرته په دریم کې بیا تاسو سیټ یې ولیکئ چې په کوم ښار کې تاسو اوسېږئ یعنې هماغه ښار نوم څه شی دی چې چېرته ته اوسېږئ نو په آخر کې نمبر د تلیفون دغه ټول شیان باید په دقیق شکل باندې تاسو ولیکئ چې تر څو غلط نه شئ دغه شیان هم چې ولیکو اډ انفارمیشن ووهئ اډ انفارمیشن هم چې ووهو نو دغلته ستاسو اکاونټ جوړ شو یعنې ستاسو اکاونټ کریټ شو جوړ شو دغه به ځان ته کاپي کړئ یا ستاسو اسکرین شاټ واخلئ دا اگر چې ایمیل کې هم راځي خو بیا هم تاسو کولی شئ چې دا د دې اسکرین شاټ واخلئ چې ورک نشي دغې باندې تاسو کولی شئ چې همدغه په ایمیل آی ډي کې هغه ایمیل آی ډي نمبر په ځای دا ووهئ ایمیل آی ډي په ځای کار کوي ګورئ دغلته وایي یا ایمیل ادرس وایي پکې ولیکه یا کرنټ نمبر ولیکه هغه ګس نمبر چې درته ویلي هغه ګس نمبر و دا باید تاسو پکې ولیکئ زه همغه دلته پیسټ کوم زه ما یو بل اکاونټ هم جوړ کړی دی نو هغه هم ښیي دلته هغه پاسورډ چې تاسو کوم پاسورډ ورته ورکړی هغه پاسورډ باید دلته ورکړئ نو هغې د خاطره هغه باید هغه داسې پاسپورټ باید ورکړئ چې هغه باید ستاسو په یاد کې اوسي دلته لاګین به ووهئ لاګین هم چې ووهو بیا تاسو نه څه غواړي ویریفیکیشن غواړي نو بیرته به بیا ایمیل ته به دې لاړ شو هغه ویریفیکیشن کوډ به تاسو کاپي کوئ دا هم چې کاپي کړو بیرته راوړئ دلته پیسټ کړئ دا ګورئ واریفای بټنه به کېکاږئ دغې له طریقه نو ستا اکاونټ واریفای کېږي یعنې مثال هغې وپېژني چې مثال دا رښتینی سړی دی روباټ څه شی نه دی
دغه رسمي ویب سایټ خلاص شو، هغه دغه خلاص شو چې مثال دغه تابع تاسو کولای شئ چې په اسانۍ سره ټول هغه ټیکټونه بوک کړئ. نو دغلته اوس هر یو زه درته تشریح کوم چې کوم ځای نه باید کوم ځای ته لاړ شو، کوم ځای کې باید سره هم وکړو. دلته د فلایټ سټیټس هم تاسو کولی شئ، مختلف آپشنونه لري چې بیا ته کله چې پکې اکاونټ جوړ کړې بیا هر یو کې ګوتې والی شي، بیا تا ته پته لګېږي چې باید کوم دغه دلته لګي. دغه ځای نه ته کولی شئ چې مخکې نه چیک ان هم وکړې. هیڅ ضرورت نشته دی چې ایرپورټ کې درته چیک ان چې هلته لاړ شي، فقط یو دغه پاسپورټ به دې وګوري او نور به تا رخصت کړي. نو ډېر شیان دی چې مثال اوس ټکنالوژي اسانه کړی دی، نو هغې د خاطره دغې څخه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ. دا چیک ان دی چې وایي کولی شئ چې آنلاین چیک ان وکړئ او هوم چیک ان وکړئ. هر څه چې دلته تاسو کولی شئ چې چیک ان وکړئ. او دلته د فلایټ سټیټس هم درته ښیي او همداسې نور پلانونه هم شته دي چې هر یو تاسو بیا کولی شئ. زه فلایټ ګورم چې فلایټ باید زه دغه کومه بوک کومه، زه دغلته وهمه یو ایرپورټ نوم وهمه چې کومه ایرپورټ ما ته پته ده. زه به دلته هغه والډي وهمه چې شیکاګو ایرپورټ دی، شیکاګو انټرنیشنل ایرپورټ دی. زه همدغه دلته وهمه، دلته زه پکې داخله وم. وایي چېرته ځې؟ زه ورته وایم چې زه غواړم چې لاړ شم چېرته، لندن ته. زه وایم ورته وایم چې زه لندن ته ځم، انګلینډ ته ځم، دا د لندن یونایټډ کینګډم. دغه برخه چې دی ستاسو د ماشومانو د خاطره دی، ستاسو څومره دلته وایي غټان دي، دلته 1200 نه پورته چې څوک دي دغلته باید تاسو ولیکئ. ګورئ دا چې دی 1200 نه پورته چې څوک دي دلته 1 2 3 400 کسان چې دي. بیا چلډرن چې دی یعنې 2 نه تر 11 عمره پورې چې تاسو 2 کلن نه نیولی تر 11 کلنۍ پورې څو دانې تاسو لرئ، هغه به دلته ولیکئ. انفینټ دې ته وایي چې مثال هغه د 2 نه ښکته وي، یعنې ماشومان اوسي چې هغه زانګو کې دغه. او بیا انفینټ ویت سیټ، او که چېرته بیا بیخي په سیټ کې غواړئ نو دغه بټنه به وایي. او ینګ اډلټس دلته چې هغه شاګردان موږ تاسو ورته سټوډنټ دلته کولی شي چې هغه بیا دا هلته ولیکي. او دې خوا ته 3 بخشه دي، یو اکانومي دی، بل بزنس دی، او بل چې دی فرست کلاس دی. تاسو کولی شئ چې اکانومي انتخاب کړئ چې ارزانه تاسو راشي. او د پروموشن کوډ هم که چېرته بیا لرئ او بیا دوی درته درکوي، که چېرته بعضې وخت هغه هم دلته لیکلی شي. کنټینیو به ووهئ. دلته به تاریخ انتخاب کړئ چې کوم تاریخ تاسو غواړئ چې لاړ شئ، یعنې کوم تاریخ تاسو سفر لرئ، هغه تاریخ به تاسو دلته انتخابوئ. د تګ تاریخ او بیرته راتګ تاریخ، یعنې ران ټریپ، بیرته ځئ او بیرته راځئ. کنټینیو بټنه به ووهئ، بیا به دلته تا تیری شي. دلته درته وایي چې مثال نور کوم اضافه شیان غواړئ، how many night will you like to stay، او دا نور شیان دي هغه به اسکیپ کوئ، هغه شیان موږ تاسو ته ضرورت نه دی. دلته به لږ ذره منتظر شئ او دغه به صفحه به خلاص شي. ګورئ دلته ټول هغه آپشنونه درته درکوي چې په کوم ټایم باندې مثال دغه ټایم باندې دغه ټایمه پورې مثال دومره قیمت دی، بیا بزنس کې دومره قیمت دی. ګورئ دلته یو په 2 بجو کې دی، بل چې دی په 9:30 بجو کې دی، بل په 11 بجو کې دی. زه ورته وایم چې دا اول چې دی اسانه او ارزانه ده، 909 روپۍ دې ځای نه هغلته چې لاړ شئ. زه ورته وایم چې دلته ډیټیلز ښکاره کوم. ګورئ ما هلته دغه انتخاب کړی او بیرته ما بیا کابل ایرپورټ انتخاب کړم، ډیسټینیشن چې دی لندن مې انتخاب کړو، بیرته مې هغه بیا تبدیل کړ. ګوره چې د کابل دې ځای نه چې ځې دغه ته یونایټډ سټیټ امریکې نه یا شیکاګو نه چې ځې تر کابله پورې تا ته 900 روپۍ غورځېږي. بیا هغه کې بیا نور شیان هم دلته اضافه کېږي. دلته به وګورئ دا 4 آپشن دي، هر یو چې دی مثال کمفورټ پکې شته دی، بیسیک پکې شته دی، ویلیو پکې شته دی. د دې هر یو بیا آپشنونه دلته دي چې مثال تاسو باید دا ولولئ چې بعضې کې مثال که چېرته کومه خبره وشي ریفنډ مثال بعضې کې درته لږ درکوي، بعضې کې بیا فول ریفنډ درته درکوي. دغه ټول هغه شیان دي چې موارد دي دلته تاسو باید په احتیاط سره دا تکمې کېکاږئ، ځکه چې مثال غلط آپشن د انتخاب کو بیا نه کېږي. ګوره دغه زه انتخابوم. دلته ماته وایي چې کوم غواړئ چې د کمفورټ سره مخ ته لاړ شي 1400 روپۍ کېږي ټکټ. دلته زه انتخابوم یس. هلته بیګونه هم ورسره شته دي چې 23 کیلوګرام بیګونه هم پکې دي. دلته ګوره ستا وایي نوم راغی، ستا نوم راغی، ستا دغه راغی، څه ورته تخلص راغی، ستا ډیټ اف برډ راغی. زه ورته وایم صحیح دی، همدا هر څه صحیح دی، همدغه وخت باندې همدغه ټایم باندې زه صحیح یم. او دلته به بیا کنټینیو بټنه به ووهي چې ته مخ ته لاړ شي. زه ورته وایم هو صحیح دی، کنټینیو چې ووایي دلته به بله صفحه درته راوړي. نو هر څه انتخاب شو،
نو هغه ټایم یې انتخاب شو، بیرته راتګ ټایم یې انتخاب شو، د کوم وخت باید هغه ځای نه راشي، کوم وخت باید دې ځای نه ځي. دغه ټول شیان باید تاسو مخکې نه ذکر کړی اوسي، تاسو ته باید معلوم اوسي چې باید دغه شی راځي. دلته هغه هم وشو. دلته درته وایي چې اډ سیډ لیټر، ته کولی شي چې دغه سیټ بیا وروسته انتخاب کړي. دلته کولی شي چې مخکې نه هم ته کولی شي چې سیټ انتخاب کړي. کوم سیټ غواړې؟ آیا ته عاشدار خواته غواړې، منځ کې غواړې، یو بل کس سره غواړې، څه رقم سیټ غواړې، مخکې فرنټ کې غواړې یا شاته غواړې؟ دا دلته ګوره ټول آپشنونه شته دي. ګرچې دې باندې زه هم دومره نه پوهېږم چې دا مثال منځنی کوم یو سیټ راځي، بیا بیرته کابین ته کوم یو راځي، دغه شیان دي چې دې باندې دا که چېرته بیا دلته سر نه خلاصېدو خپله ایرپورټ کې بیا درته انتخابوي چې هلته بیګ تسلیمي، هغه ټکټ درته درکوي. هغوی به درته وایي چې فلاني سیټ ستا دی، چې هلته لاړ شي هغه سیټ نمبر هلته ای بیا هغه تاسو کولی شئ چې انتخاب یې کړئ او هملته بس لاړ شئ. بعضې خلک دي چې هغه خوښوي، وایي چې زه باید عاشداره خوا کې یم چې سیل وکړمه، دیدن وکړمه د اسمان څخه، همداسې د ځمکو څخه. نو هغې د خاطره هغوی بیا کوشش کوي چې مثال کابین انتخاب کړي د عاشداره خوا کې. نو هغې د خاطره زه ورته وایم چې نه، زه غواړم چې دغه سیټ وروسته انتخاب کړم، اډ سیټ لیټر. دا چې زه ووهم، یعنې مثال زه غواړم چې دا وروسته انتخاب کړم، کنټینیو ویتاوټ سیټ دا به ووهي. دا هم چې ووهو، دلته بیا کولی شي چې بل بیګ هم واچوي. مثال مخکې نه هغه 23 کیلوګرامي 2 دانې بیګ پکې وجود لري. که چېرته بل هم غواړي اکسټرا هم ته غواړې، دې ځای نه کولی شي چې اضافه کړي. یعنې 7 کیلوګرام چې دی کابین یعنې پشتکي بیګ دی، هغه تاسو کولی شئ ځان سره ولرئ، او چې دی بل یې چې دی همداسې 23 کیلوګرامه. زه ورته وایم چې کنټینیو. دلته بیا ورته وایم چې بیا کنټینیو وهمه. دلته مې چې کنټینیو ووهو، دلته هغه پیسې مبلغ درته ټول راغی که نه. هلته ما بیا یو کس انتخاب کړ. نو د یو کس مثال سره د سیټو سره د هر څه سره تګ او راتګ بیرته، دا نو ما د اگزامپل په شکل دا نو مې اصلا نور مرزانیږي هلته چې بیا پکې ولټئ که نه. هلته نور اپشنونه هم پکې شته دي. بیا تاسو کولی شئ چې هغه بیا په صحیح دقیق دغه ما یو اگزامپل جوړ کړی دی خاص د طریقو د خاطره چې تاسو ته زه طریقه وښیم. نو بیا تاسو هلته کولی شئ چې په دقت سره په هلته نور شیان دي چې هغه پکې اډ کېږي، هغې سره مثال ډسکاونټ راځي. بعضې دي وخت دی چې هغه ټایمونه پکې مخکې نه چې تاسو ذکر کوئ هغه هم بیا دغه کېږي، اسانه کېږي. په تاریخونه کولی شي چې تغییر او تبدیل کړي. نو دغسې شیان دا ډېر شیان دي چې دې سره دغه کېږي. هغه پیمنټ چې مثال هلته درته درکړي، هغه پیمنټ باندې به کلیک کړي او هغې نه وروسته نور ستا دغه بوک شو، څه ورته وایي فلایټ دی نور بوک شو. یعنې تا ته بیا درته ایمیل راځي چې مثال دا ستاسو فلایټ نمبر دی، دا ستاسو هغه ریفرنس نمبر دی. دې کې بیا کولی شي چې وروسته هغه خپل د فلایټ سټیټس هم چک کړي چې مثال زما فلایټ په څو بجو دی، مثال آیا فعال دی، اکټیو دی، آیا کینسل شو، څه رقم شو. دغه هغه ټول شیان دي چې په دغه کې هغه هم تاسو بیا کولی شئ چې انتخاب کړئ. زه اوس دلته هغه طریقه به زه درته وښیم چې کله څه غواړې چې فلایټ سټیټس ته چک کړې، چې مثال څه رقم ته غواړې چې فلایټ سټیټس چک کړې. نو دا فلایټ سټیټس چې ووهي دلته هغه دغه درته درکړي اتحاد فلایټ نمبر. دلته فلایټ نمبر که لرې فلایټ نمبر ورکړه، که چېرته نه لرې ورته وایي چې ډو یو هاف ټریپ ریفرنس، وایي د هغه ریفرنس نمبر در سره شته دی، هلته ووایي یس. هغې کې بیا ډېر په اسانه درته پیدا کېږي. هغه ریفرنس نمبر چې دی هغوی بیا درته درکوي کله چې بوک کړې ټکټ. زه ورته یم یس. او دلته چې دی هغه ټریپ ریفرنس او ټکټ نمبر، یا ټکټ نمبر پکې ولیکه یا ریفرنس نمبر پکې ولیکه. دې خواته چې دی لاست نیم باید ته پکې ولیکې. دغه چې ووهي دغلته نور ستا کار ویو ټریپ، هلته بیا ټول هغه ډیټیل بیا درته راځي چې ویو ټریپ چې ووهي نو هلته ټول هغه ډیټیلز بیا راځي. نو دغه ډېره اسانه او واضح توګه ته کولی شي چې خپله فلایټ په خپله بوک کړي. که چېرته ته خپله بېسوادې نشي کولی، کور کې زامن لرئ، کور کې تر زامن لرئ، هر هغه څوک چې لږ ذره په انګلیسي پوهېږي نو کولی شي چې کمپیوټر ته کښېني او موبایل ته کښېږي. خو مثال کمپیوټر اسانه ده ځکه چې هغه اسکرین یې غټ دی، هر څه مثال په واضح توګه تاسو ته ښکاري. نو هغې د خاطره دغه ډېره یو اسانه طریقه ده. تاسو کولی شئ چې په دغه اسانه طریقه باندې ټکټ ځان ته بوک کړئ،
سفر وکړئ او بیرته راشي. ټکټ کې کولی شي چې تغییرات راوړئ، ټکټ کې کولی شي چې بیگ اضافه کړي، ټکټ کې کولی شي چې هر څه ته کولی شي چې د همدغې ټکټ له لارې وکړي. نو هغې د خاطره دا اسانه طریقه همدغه دی چې ما درته دلته جوړ کړ. نو بیا هم ژوندي اوسئ. که ویډیو مو خوښ شوی اوسي لایک او کمنټ کوئ او د نورو دوستانو فامیلونو سره چې سفرونه لري غواړي چې سفر وکړي دغه زما ویډیو ورسره شریک کړئ تر څو هغې وکولی شي په دغه طریقه باندې هغې خپل هغه ټکټونه بوک کړي، فلایټ بوک کړي. نو هغې د خاطره که چېرته بیا هم زما ویډیو تا ته نوی دی او زما صفحې ته نوی راغلی یئ کولی شي چې فالو بټنه کېکاږئ، لایک او کمنټ کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو ډېر ښایسته او د زده کړې او ویډیوګانې تاسو ته زه جوړوم او تاسو وکولی شئ چې هغې څخه یو څه زده کړئ. بیا هم ډېره مننه. ژوندي اوسئ، ښه ژوند، ښې چارې. السلام علیکم.